د پښتون ژغورنې غورځنګ وروسته د بلوڅانو قومي غونډه پاکستاني ځواکونو د ګډوډولو لپاره لویې لارې او مخابراتي شبکې بندې کړې دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په ډیری سیمو کې نن دویمه پرلهپسې ورځ هم ډیری لویې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې او له نورو سیمو ورتلونکو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د بلوڅانو رابلل شوي قومي غونډې سره یو ځای شي. بلوچستان کې د حکومت یو وایاند شاهد رنویلې بلوڅانو په ګوادر کې د غونډې جوړولو اجازه نه ده اخیستې، ځکه نو دغه ځای ته ورتلونکي ولسي کاروانونه نه پرېښودل کیږي. تېره ورځ پر یو شمېر لاریونوالو ډزې هم شوې وې چې په سیمه کې حالت لا ترنګلی کړی دی. ډزې له کوټې د ګوادر پر لور وتلي کاروان بندې شوي چې له کبله یې نن کاربندیز هم اعلان شوی دی. بلوڅ احتجاج کوونکو د کاربندیز ترڅنګ د لویو لاریونونو اعلان هم کړی دی. ټاکل شوې وه چې د بلوڅانو لویه قومي اجماع نن یکشنبه ماښام د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې جوړه شي. د راپورونو له مخې پر لویو لارو سربیره بلوچستان کې د موبایل او لایني ټلیفون PTCL خدمات هم بند شوي او له چا سره اړیکه نه نیول کیږي. د بلوڅانو د یووالي شورا مشر مهرنګ بلوڅ ادعا کړې چې ځایي حکومت یې د غونډې ګډوډولو لپاره ټولې سختې تګلارې عملي کړې دي. بلخوا له کوټې تېره ورځ د ګوادر په نیت وتلی ولسي کاروان لا هم په مسټونګ سیمه کې ایسار کړی شوی دی. په دغه کاروان کې شریکو زرګونه خلکو ته د مخته تګ اجازه نه ورکول کیږي او دا ادعا هم شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوې دي. د راپورونو له مخې په ډزو کې 14 کسان ټپیان شوي دي. مسټونګ سیمه له کوټې شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او د کوټې کراچۍ ترمنځ پر غځېدلې لویه لاره پرته ده. د بلوڅانو د یووالي قومي لویې ناستې اعلان څو ونې وړاندې د بلوڅانو د یووالي شورا مشرانو ډاکټر مهرنګ بلوڅ او صبغت الله بلوڅ کړی و. دغه غونډې ته په افغانستان او ایران کې مشت بلوڅان هم وربلل شوي وو. د بلوڅانو یووالي شورا ادعا کوي چې پاکستان کې د دوی د نسل وژنې ترڅنګ زرګونه بلوڅان جبري نه درکه شوي دي. دوی د پاکستان مرکزی حکومت پر دوه چلند تورنوي او وایي چې دغه ایالت وسایل یې قبضه کړي او بلوڅان یې ان له ابتدایي بشري حقوقو هم به برخې ساتلي دي. د بلوڅانو د یووالي شورا مشر مهرنګ بلوڅ ویلي د دوی ستر اجماع رابللو یوه موخه دا وه چې ریاست له دې کړنو وګرځوي او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي.